یادو ملګرو دې وخت کې زه په ډېر هغه کې سختۍ سره په هسپتال کې داخل یم. مهرباني وکړئ چې څوک هم دا پروګرام ګورئ نو ماته دعاګانې وکړئ چې ما خدای پاک صحت یاب کړي. سلامونه ملګرو مشهور فنکار میراوس نن وفات شوی دی. ملګرو دې ویډیو کې څومره حقیقت دی او ملګرو میراوس ته داسې څه بیماري لګېدلې وه چې هغه د هغې بیمارۍ نه وفات شو. ملګرو که تاسو د پوره حقیقت نه ځان خبرول غواړئ نو زموږ ویډیو تر اخره وګورئ. د ویډیو نه مخکې چې کوم ملګري زموږ چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ د یوټیوب چینل پښتو نیوز در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ټلۍ نشان هم ووهئ چې تاسو ته زموږ هره نوې ویډیو ښه په اسانۍ سره در رسي. ملګرو مشهور فنکار میراوس چې ډېر پروګرامونه یې په بهر ملکونو کې هم کړي دي ځکه چې زیاتر بهر پښتانه اوسیږي. ملګرو پښتنو د ځان د خوشحالولو لپاره میراوس بهر ملکونو ته هم بوتلی دی او هلته یې پروګرامونه هم کړي دي. ملګرو میراوس یو داسې فنکار و چې زیاتر به خفه وي او د ده ویډیوګانې به دې ځان ته ولګولې نو زړه به دې ډېر زیات خوشحاله شو. ملګرو په بهر ملکونو کې چې فنکاران بوډاګان شي نو هغوی سره ډېر زیات دولت وي او هغه ځان له په خپلو پیسو باندې علاج هم کولی شي او زموږ په ملک کې چې فنکاران بوډاګان شوي نو هغوی سره د خپل علاج پیسې هم نه وي نو بیا هغوی د مجبورۍ نه په نورو چینلو باندې ویډیوګانې وکړي او سوشل میډیا ته یې ورکړي. ملګرو میراوس هم ډېرې زیاتې پیسې ګټلې دي خو ځان له یې بنیاد نه دی جوړ کړی. ملګرو میراوس نن سبا ډېر زیات بیمار دی او ویل کېږي چې د شوګر په بیمارۍ باندې په هسپتال کې پروت دی. الله دې والله صحت ورکړي.